بلکې د سن 4 څخه ونیسې نن 2025 دی 51 کاله دا ټول تاریخ زموږ مخ ته دی دا ټول تاریخ یوه ورځ زموږ یاده ده چې څرنګه د پنجاب دا امریکي سامراج د عرب شیوخو د ایراني اخوندانو د چیني شاولستانو او د پنجاب استعمارګرانو په ګډه بیا په افغانستان کې په 28 اپریل 1978 یو بدلون راغلی او دلته دې ټولو په افغانستان کې مسلم مداخلت روان کړی د دنیا جهان دهشتګردان یې راوستل دلته یې وروزل په لکونو یې وروزل دا موږ نه وایو دا کرنل امام وایي دا جنرال حمید ګل وایي دا جنرال پرویز مشرف وایي دا جنرال ضیاء لعین وایي چې موږ دا خلق راوسته دا مجاهدین دی دا د حضرت عمر مرتبه لري تاسې پاکستانیان ښودل چې موږ د مدینې انصار یو د دوی دا لویه مرتبه لري تا د دوی وجنګول تا د دوی په سر په کربونو ډالره واخیستل تا د دوی په سر پنجاب آباد کړی تا موټروې جوړې کړې تا دلته تا میټرو جوړې کړې تا ایټم بم جوړ کړی تا میزایلونه جوړ کړه تا ځان ته F-16 طیارې واخیستې عزیزه ملګرو دا تاریخ زموږ هېر نه دی دا تاریخ زموږ هېر نه دی چې تا د اشرف غني حکومت په 15 اګسته 2021 ختم کړی څوک ولاړی هلته چا د سرینا هوټل په لابي کې چای کولې یو فرد واحد نه و شاته پالیسي ورپسې وه شاته دلته پوره فیصله وه د دې ریاست چې موږ به دا خلک کښېنوو په اقتدار باندې اشرف غني یې لرې کړی تا کښېنول تا ویل دا مجاهد دی تا ویل دا چې دی خواجه آصف وزیر دفاع چې ویټ به تا په یاد وي هغه په 15 اګسته 14 اګسته 2021 په ایکس باندې باندې چې ویټ وکړی ویل طاقتیں تمہارے خدا ہمارا ہے اسلام زندہ باد نن خواجه آصفه ته پرون غلط وې او که نن غلطې نن ته کم شرانګیزي کوې ته د افغان خلاف کم زیاتوب کوې دا تاریخ زموږ نه هېرېږي ځوانانو خپل تاریخ به نه هېروو زموږ دا تاریخ دی چې پیلو هندوستان باندې 620 کاله افغانانو حکومت کړی دی 620 کاله په دې باندې د افغانستان لوی پوهان پروفیسر میر حسن هغه په هند کې افغان حکمرانانو ډېر لوی کتاب لیکلی دی چې څومره افغانان په 1090 څخه د محمد غوري څخه د غیاث الدین غوري څخه نیولې بیا تر احمدشاه ابدالي پورې بیا د علاوالدین خلجي څخه د شهزاد سوري پورې د ابراهیم لودي څخه ونیسې د سکندر لودي پورې په دې لوی هندوستان باندې ستاسو پلرونه ستاسو نیکهګانو هلته بادشاهي کړې ده ځوانانو دا غلامي ده نن آیا موږ غلامي منو دا غلامي موږ منلی شو زموږ پلرونو زموږ نیکهګانو په دې لوی هندوستان شیرشاه چې و هغه شهنشاه و د باچاهانو باچا و هغه د لوی هندوستان دا جی ټي روډ دا جرنیلي روډ یې جوړ کړی دی دا د ډاک نظام یې راوستلی دی دا نهرو جواهرلال نهرو د هند لومړی وزیر اعظم و هغه چې کله په جیل کو انګریزانو هغه خپل لور اندرا ګاندۍ ته چې بعد کې وزیر اعظمه شوه هغې ته خطونه لیکل نصیحتونه لیکل د جیل څخه او د خپل په دې هغه کتاب کې هغه خطونه کې لیکلي دي چې شیرشاه افغان دا واحد حکمران دی چې دا هندوستان کې ډېر څه ورکړه ترقي یې ورکړه جرنیلي روډ یې جوړ کړی ډاک نظام یې جوړ کړی د مځکې د تقسیم نظام یې جوړ کړی عزیزه نن د دې په میراث باندې
دا طالب علمان ناست دی، دا شعور ناست دی، دا پوهان ناست دی، دا د راتلونکي نسل دا تاسې ناست یاست، تاسې به نن فیصله کوئ چې دا بربادي مې خوښه ده، دا بېعزتي مې خوښه ده، دا د پنجابي حکمراني مې خوښه ده، او که خپل ملي نجات اخلو. ملي نجات بل څوک نشي اخیستی. د یوې په پارټۍ په منشور کې ستا د ملي نجات دپاره هېڅ هم نشته. دا ټولې پارټیانو منشور سټډي کوي، د یوې پارټۍ په منشور کې نشته. پارټیان خپل د منشور څخه روګرداني وکړه، انحراف یې وکړ، پارټۍ خپل منشور ته شا کړه. ستا دې قیادت، ستا دې پارټۍ، دا پارټۍ نن واحده پارټۍ ده چې واضح لیل لري د خپل قوم، د دې غیور ملت، د دې افغان پښتون ملت د ازادۍ د خپلواکۍ دپاره دا واضح لیل لري. نن ته په کابل باندې حمله آورې او موږ به ویل چې دا مه کوئ. تاسو دا چې نن خلک ناست دي، دا چې چا فتواوې دلته ورکولې، دا د افغانستان ټینکونه، د افغانستان جهازونه، د افغانستان شتمنۍ، د افغانستان میزایلونه، د افغانستان هلیکاپټران، د افغانستان طیارې تاسو سکرپ کړې، تاسو راوړې، موږ لیدلې. دا د نواز شریف په اتفاق پونډرۍ کې دا هلته ویلېدلې، هلته سامانونه ځینې جوړېدل. دا موږ په سترګو لیدل. موږ تاسو ته ویل چې دا د افغان ملکیت دی، دا د دې قوم ملکیت دی. تاسو نه منله، او نن پتا پرون بل ورځ په بولدک کې په جټ تیارو حمله وسوه که نه وسوه؟ په تیرا کې په باجوړ کې حمله وسوه که نه وسوه؟ بچیان حلال شو، بچیان شهیدان کړه که نیک شهیدان؟ ته څه جواب لرې؟ ته یو کلاشینکوف لرې، ته په هغه باندې خالي جواب وایې؟ اگر ناست په اسلام آباد کې په لاهور کې بټن ورسره دی، میزایل فیر کوي، تا ولې ستا سره کم جواب؟ اوس د امریکې په ایران باندې 1,000 ټنه بمونه نه وغورځول، په ایران باندې اسرائیل نقشې ونه ویشتې، د حماس خلک د ایران کماندران یې نه وویشتل، په یو کمپیوټر یې دباو کوي، یو بټن یې دباو کوي. دلته میزایل رالی، سړی په 1000 کسانو کې کم سړی چې د دوی په نقش و هغه یې وویشتی. نن د ټکنالوژي جنګ دی، نن په دې وطن کې دا حالت روان دی، او تا سره ستا چې په لاس کې خپله توره وه، ستا چې خپل ټینک و، ستا چې خپل جاز و، ستا چې خپل میزایل و، ستا چې خپل طیارې وې، ستا چې خپل فوجونه و، تا هغه ګرده سکرپ کړه، مات دې کړه، ختم دې کړه. نن د پنجابي جواب ته نسې ویلی. نن پنجابی ملامت دی، 50 کاله مداخلت کړی دی، کربلو ډالر یې واخیستل، پنجاب یې جوړ کړی. د دې باوجوده دی وایي افغان نمک حرامه دی. نمک حرامه خو ته تا په نیوزیلند کې جزیرې د چا په پیسو واخیستې؟ دا د افغان کډوالو په پیسو دې واخیستې. نن ته په 2 لاسو مقابله نسې کولی. تا په تعلیم باندې پابندي ولګوله، تا د انجونو په تعلیم باندې پابندي لګولې ده. او دا اوس زلزله چې وسوه، دا اوس چې سیلابونه راله، بیا تا دنیا ته ویل چې ما ته زنانې ډاکټرانې راواستوئ، زموږ د زنانو علاج وکړئ. بیا د امریکې و، د برطانیې و، د جرمني څخه انګریزانو هغه راتله، ستا د زنانو علاجونه یې کول. تا خپل هر شی سکرپ کوي. دراني صاحب، درویش دراني صاحب زموږ د وطن لوی شاعر دی، هغه وایي ما خپله توره کړه د ورور په زړه کې ماته ربه، ما خپله توره کړه د ورور په زړه کې ماته ربه، چې دشمن راغی زه خالي لاس وم پاته ربه. اوس چې دشمن راغی ته خالي لاس یې، ته هېڅ نه لرې. نو زه یو وار بیا ملګرو واورئ، دا چې څه ملګري دلته ناست دي، تاسې به تنظیم پابندي کوئ. دا چې موږ اجتماعي شعور وایي،
دا اجتماعي قیادت چې وایو که تاسې ډسپلن نه منئ، که تاسو د تنظیم ادارې فیصلې نه منئ، که پارټۍ یو ملګری نه مني، دا زموږ د قومي تحریکو 100 کاله پوره کېږي. 100 کاله زیات وسو. بنګالیانو په 23 کاله کې خپل ملي نجات واخیستی که نه واخیستی؟ په 23 کاله کې زموږ 100 کاله پوره سو. ولې؟ موږ تنظیم نه منو، موږ ادارې نه منو، موږ ادارې میټینګ نه کوو. دا تیره پارټۍ کې ولې دا وشي؟ 14 کاله بعد د مرکزي کمیټې اجلاس هغه مرکزي جنرال سکرټري راووت چې ته علاقایي کمیټې نه کوې، ته د علاقایي کمیټې خبره نه منې، ته د الیکشن کمیشن خبره نه منې، ته تنظیم نه منې، ستا ذاتي نفس دومره دغه دی ته د هغه پښو لاندې نه شې کولی چې تنظیم یو فیصله کوي. کولکټیو وزډم چې دی ته وایي، اجتماعي شعور چې دی ته وایي، چې ته د هغه خبره نه منې، ستا خپله خبره په ذهن کې ده، ستا نفس چې دی هغه دومره دغه دی چې ته به خامخا زه به وجیدار یم. دا هر سړی موږ نسو وجیدار کولی. دلته په زراو سټوډنټ دی، په زراو PSO ده، په زراو. موږ اوس په د شمالي پښتونخوا د کانفرنس فیصله وکړه. په پېښور کې به د شمالي پښتونخوا په کانفرنس کېږي، ستاسې ضلع کوټې کانفرنس به کېږي، د نورو ضلعو کانفرنسونه، علاقایي کانفرنسونه کېږي، بیا به مرکزي کنونشن کېږي. دا واورئ چې اجتماعي قیادت چې کومه فیصله وکړه هغه به هر ملګری سر په سترګو مني. که دا موږ نه ومنله دا به 100 کاله نه 500 کاله بعد به ته نیست و نابود به. دا تیمورلنگ او دا ظهیرالدین بابر، دا همایون، دا اکبر، دا جهانگیر، دا مغل، دا باچیان وکړې. دا مغلو په هندوستان کې نه وکړه. نن تاسې مغل وینئ؟ مغل شته، په دې لوی هندوستان حکومت کوئ. ولې؟ چې تنظیم ته پارټۍ نه منې، ته تنظیم نه منې، ته به بیا ختمېږې، دا پښتون به ختمېږي، ته به ورته ګورې، موږ ورته ګورو، موږ یې وینو. زموږ ننګ و ناموس ته خلک لاس نه وروړي. صحیح دی، زما کور ته به نه یې راغلی، قادر هغه کور ته به څوک لا تر اوسه نه یې رسېدلی، لیکن پښتانه خور، افغاني ورور، افغاني بچی خو دا دی موږ یې وینو. د ټرکونو لاندې کېږي که نه کېږي؟ په دا DC د کوټې DC دفتر له نن ماښام ورسئ. تاسې نن ماښام ورسئ چې څو پښتنې پېغلې په دې DC دفتر کې د هغوی څه به څه نه کېږي. او دلته زما په ذهن کې دا دی چې خامخا به زه صوبایي صدر یم، 10 کاله به یم، هر وخت به زه صوبایي صدر یم. یا پارټۍ اجتماعي فیصله کوي، اجتماعي شعور دی، تنظیم دا PSO ده، PSO قیادت چې کومه فیصله کوي هغه به ټولو ته د منلو وړ چې څوک یې نه منې هغه په دې تنظیم کې ځای نشته. یو فیصله دا ده، 1% رعایت نشته په دې. دا خبر ډیره واضح ده. دا قوم فیصله کړې ده، دا سټوډنټو فیصله کړې ده چې دا به د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن او د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ په لاره ځي. که ته ځې که نه ځې، ولسونو فیصله کړې ده چې پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ د ملي شهید د عثمان لالا هغه ارمانونه، د رحیم صاحب هغه ارمانونه، دا به دا تنظیم پوره کوي. دا د دې قوم فیصله ده. که زه یم که نه یم، دا قوم به مخ ته وړاندې ځي، دا پارټۍ به مخ ته وړاندې ځي. نو په دې خبره ډېر کلک تنظیم پکار، یو قسم رعایت نه دی پکار. ملګري به د اجتماعي قیادت او تاسې اجتماعي قیادت یاست، تاسې فیصلې وکړئ، هغه باندې به دلته کوم سکرټري صاحب رالی، ملک ساجد رالی، د کابینه به اوس همت کوي. زړه کابینه عمر خان ډېر همت وکړئ. د هغه ملګري چې په راپورټ کې کوم ملګري بیان کړه، کوم ملګرو چې په دې ساینس کالج کې خوارۍ یوړې، دا هره خبره موږ په یاد ده. دا جنګونه زموږ هېر نه دي. دلته چې په ندا سنګر باندې د دې وجه FIR کېدی، دا زموږ هېر نه دی. دلته چې نورو ملګرو سره بد کېدل، دا زموږ هېر نه دی. تاسو د هر څه په ذهن کې وساتئ. تنظیم، پارټۍ، د هر څه په یاد ساتئ.
تاسې به مهرباني کوئ زړه کابینې ډېرې متو کوي هغوی ته شاباشۍ وایو شرپوټ یې وړاندې کوي عمر خان او دی به که فارغه نه دی د لیبي دی به د نوي کابینې سره دغه کوي ملک ساجد به یې د همایون خان دا او د نور کوم کابینټ چې اوس سوګند واخیستی دا به یو طالب علم